ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د اوکې بالانس څخه استفاده وکړو. راځو ایگزیکټ خلاصو، وختنی ډیټابیس خلاصو او اکاونټ سره ځو. په دې صفحه کې د صراف پر اکاونټ باندې کلیک کوو او راځو ریپورټ ته. او د دې صفحې په ښکته برخه کې تاسې کولی شئ د صراف زړې معاملې وګورئ. صراف سره د زړو معاملو د اوکې کولو لپاره تاسې کولی شئ د صراف پر اکاونټ باندې کلیک وکړئ او په دې صفحه کې د نیو مارک په انتخابولو سره تاسې کولی شئ د صراف زړې معاملې اوکې کړئ. پر نیو مارک باندې کلیک کوو او سیو انتخابوو. په دې شکل سره تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې زړې معاملې اوکې کړئ. راځو ریپورټ ته او په دې صفحه کې تاسې کولی شئ وګورئ چې زموږ سره د صراف زړې معاملې ورکې شوې، مګر د صراف زوړ حساب په دې برخه کې تاسې کولی شئ وګورئ. راځو پر مارک باندې کلیک کوو او د آل په انتخابولو سره تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې ټولې معاملې وګورئ. او د مارک په انتخابولو سره تاسې کولی شئ د صراف په حساب کې هغه معاملې وګورئ چې زړې یا هم مارک شوي وي. او د ان مارک په واسطه تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې هغه معاملې وګورئ چې تر اوسه مارک شوي نه وي. راځو آوټګوینګ یا انکم ته او د صراف په اکاونټ کې څو نوې معاملې ضبطوو. تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ یوه حواله په انکم او دوه حوالې په آوټګوینګ کې ضبط کړي دي. راځو ریپورټ ته او د ریپورټ په ښکتنۍ برخه کې تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې نوې معاملې وګورئ. او یو بل څیز، سیستم د ریپورټ په صفحه کې موږ ته هغه حوالې راښیي چې لا تر اوسه مارک شوي نه وي. راځو د صراف پر اکاونټ باندې کلیک کوو او د اوکې مارک لاندې تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې مارک شوي حوالو حسابونه وګورئ. او د اوورال بالانس په انتخابولو سره تاسې کولی شئ د صراف په اکاونټ کې د صراف زوړ حساب او د نویو معاملو حسابونه وګورئ. د ان مارک په انتخابولو سره تاسې کولی شئ یوازې د نویو معاملو حسابونه وګورئ. په دوهم ځل سره د نویو معاملو د اوکې کولو لپاره پر نیو مارک باندې کلیک کوو، سیو انتخابوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ ووینئ چې نوې معاملې هم موږ د اوکې مارک په واسطه په نښه کړلې. د اوکې مارک تر څنګ پر تاریخ باندې کلیک کولو سره تاسې کولی شئ تیر اوکې مارکونه وګورئ. په دې ځای کې تاسې کولی شئ وګورئ چې په دغه تاریخ کې موږ 1,10,000 افغانۍ او $4,500 مارک کړي وي او د هغه څخه وروسته بیا مو په دغه تاریخ 1,40,100 افغانۍ او $2,450 مارک کړل. د ایگزیکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایگزیکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.